سږکال د هیواد په ډیری ولایتونو کې د سبزیو او میوو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دا د لغمان ولایت د مهترلام ښار اړوند سیمه ده. په دغه ولایت کې بزګران د نورو هغو په نسبت سږ د ښو او زیاتو حاصلاتو خبر ورکوي. زمونږ په لغمان شریف کې ورو دغه سبزیګانې وتلي، مثال کچالو دی د لغمان، او پیاز دی، بنډۍ دی وروره، رومیان دی د لغمان، د بانجان دی وروره، ترکاریګان انشاءالله الحمدلله ښه پریمانه هر شی وتلي. مثال کچالو خمسه کال هوا باراني و، مثال ښه نتیجه یې ورکړه. پیاز وروره هم وروره ښه نتیجه یې ورکړې. امسال پیاز د وطن ما زیات شد. سږ کال پیاز ډیر ښه زیات شوي دي نسبت نورو کلونو ته. همدارنګه نوره میوه او سبزیجات هم ډیر زیات شوي چې له امله یې د سږ کال په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. موږ د حاصلاتو د زیاتوالي څخه ډیر خوشحاله یو. خو یو شمېر بزګران بیا اندېښمن دي چې د حکومت اړوندو ادارو نه پاملرنه د دې لامل شوې چې خپل حاصلات په ډیره کمه بیه پلوري. د دوی په خبره چې د دوی ترسره کړی زحمت ایستل هم نارضي. دوی د کرنې وزارت څخه غواړي چې د بازار موندنې او سړیخونو جوړولو ترڅنګ له بزګرانو سره مرستې ترسره کړي. نه سږ کال نه پوره کوي، نه پیاز پوره کوي، نه د قیمت نه لري که نه. تیر کال په 100 روپۍ خرڅېدل پیاز، کچالو هم دغسې، او رومیان هم په 100 یو نیم 200 خرڅېدل. اوس په 40 روپۍ 15 روپۍ خرڅېږي. موږ یو خو دا غواړو چې موږ سره یو د څه د کود کیمیاوي مرسته موږ سره وکړي په دې چې زموږ د اقتصاد ضعیف دی. بس حکومت هم دا خواهش ده چې ساسخون هم جوړ کړي او نور په خارجه نه ګمرکات هم دغه کړي چې دا زموږ خپله ترکاري په بازار کې عرضه شي، خرڅ شي په ښه قیمت، او که دا افغان صادرات کېږي د بل ملکونو، دا زموږ ترکاري بیا پیسې موږ ته نه کوي. هر کال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د حاصلاتو د راټولولو پر وخت د بزګرۍ اړوند کارونه په لنډمهالې توګه زیاتیږي چې ورسره ډیری عام وګړي هم په کار کیږي. خو دوی غواړي چې افغان حکومت باید دوی ته د دایمي کارونو زمینه برابره کړي. والله زه ډېر شکر الحمدلله خوشحاله یم. نه ایران ته ضرورت، نه پاکستان ته، نه بل ته، نه بل ته. همدغلته د ورځ 300 روپۍ اخلم، یا نیمن کچالو یا پیاز کور ته وړم، ښه راحت باندې خورم. او موږ غواړو چې مثال زموږ نور هم هېواد ښه شي، هغه موږ ته جوړې شي په امریکې نور حساب کتاب، چې موږ هم دلته خپل کاروبار وکړو، یو مړې حلاله روزي پیدا کړو. یاره زموږ دغه 3-4 کاله کېږي، هر وخت چې دا سیزن شروع شي نور مارکیټ کې کار کوو، دې سیزن کې دې پټیو کې کار کوو. شکر الحمدلله ښه خوشحاله یم. دغلته پاکټ ډکو، مازدیګره پورې 400 کوو، 500 کوو، 600 کوو. بلخوا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلین بیا وایي چې دوی د هیواد په کچه په ډیری بزګرانو کیمیاوي سري او اصلاح شوي تخمونه ویشلي او هم ژمن دي ترڅو د دوی حاصلاتو ته د بازار موندنې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د خپلو هیوادوالو د سرزنې میوو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې برخه کې ډیر کار کړی دی. او دغه رقم د سړو خونو په هکله باندې د کرنې وزارت په اوس 6 کال 1402 کال کې پر 6 سړو خونو باندې کار کوي چې کابل، لغمان، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې دي. او دغه رقم په صادراتو کې د میوو د بنادرو باندې د اړوندو وزارتونو په همغږۍ باندې د اړوند همسایه دولتونو سره هم متصلې مسلسلې ناستې لري چې په دې برخه کې ستونزې رامنځته نه سي. او همدارنګه د بهر څخه چې کوم میوې واردېږي پر هغو باندې د تعرفو جوګولو او ترڅو په افغانستان کې د خپلې میوې وجود وي، د هغو د نه واردېدلو په هکله باندې هم لازم اقدامات لري. د افغانستان په ختیځ کې لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې تر ډیره پکې تازه میوې او سبزی کرل کیږي چې د ګاونډیو ولایتونو ترڅنګ پلازمینې کابل ته هم راوړل کیږي او دلته ترې خلک په لویه پیمانه ګټه اخلي.